محترم حاضرینو، د جمعې مبارک ورځ ده او د روژې مبارک میاشت روانه ده. د دې مبارک میاشتې اوله عشره چې د رحمت عشره وه هغه تېره سوه. د دې دویمه عشره چې د مغفرت الله تعالی صاحب جرم الله تعالی مجرمان معافول هغې عشره هم تېره سوه. د دې آخرنۍ عشره چې هغه عتق من النار دی دا را رسېدلې ده چې د هر روژه مات پر وخت باندې الله تعالی بېشماره انسانان د جهنم څخه ازادوي چې هغې زندګي د الله تعالی په نافرماني کې تېره کړي، د هغې زندګي د شیطان او د نفس په دوکه کې تېره سوي، هغې خپل رب د ځانه څخه ناراضه کړی، هغې د خپلې بدعملۍ په خاطر ځان په جهنمیانو کې لیکلی. جهنم دا د الله تعالی قیدخانه ده. هلته نظام ټوله الله تعالی د مجرمانو دپاره جوړ کړی دی. هلته الله تعالی د مجرمانو ته داسې سزا ورکوي. الله تعالی په خپله وایي انی اعذبه لا اعذبه احد من العالمین. هلته زما سزا، هلته زما عذاب، هلته د دې مجرمانو سره زما ترتیب دا د دنیا غوندې نه دی. ولا یوثق وثاقه احد. هلته چې په کومو زنځیرانو کې زه مجرم تړم، هلته چې په کوم شکل زه دې مجرم ته سزا ورکوم، نه زما غوندې سزا بل څوک ورکولی شي، نه زما غوندې تړل بل څوک ورکولی شي. نو چې کوم انسانان په دنیا کې مجرمان دي هغوی د جهنم مستحقین دي. د هر روژه مات پر وخت باندې الله تعالی بېشماره انسانان د جهنم څخه ازادوي. د هر روژه مات پر وخت باندې الله تعالی د عرش څخه یو پروانه را استی. دا یو فهرست دی، یو لیست دی. په هغې کې د مځکې پر مخ د ډېرو انسانانو نمونه لیکلي چې دې مازدیګري کې د دې انسانانو د جهنم څخه ازادي وسوله. بیا چې کله د روژې مبارک ورځ راسي، لکه نن روژه ده، نن د جمعې مبارک ورځ راسي او د جمعې مبارک مازدیګر آخرنۍ ګړی دا د ټولو څه مبارک وخت بلل کیږي. دې آخرني ګړی باندې بیا الله تعالی بېشماره انسانان ازادوي. یو روایت کې راځي چې الله تعالی دومره انسانان پر دې مازدیګر کې ازادوي چې د روژې د اوله سره صدر دې په وخته پورې څومره آزاد شوي دي د هغې په مقدار باندې صرف په نن مازدیګر کې یوازې هغومره انسانان ازادوي. او بیا چې کله د روژې آخرنۍ ورځ راسي او د روژې آخرنۍ مازدیګري او روژه د انسانانو صدر بل کال پورې رخصت اخلي، په دغه آخرني ګڼې کې چې الله تعالی څومره انسانان د جهنم څخه ازادوي، غالبا د روایاتو څخه معلومیږي چې په ټوله روژه کې څومره انسانان آزاد شوي دي، الله تعالی صرف په آخرني ګړې کې د هغې په مقدار انسانان ازادوي. نو ځکه ډېره قیمتي عشره ده او ډېره مبارکه عشره ده او ډېره محترمه عشره ده چې پر موږ او تاسو راغلې ده. تیره جمعه کې مې دا خبره کړې وه چې دنیا کې د انسان زندگی د نفس او د شیطان په مرګرتیا کې ده. که انسان هر څومره لوړې درجې ته ورسیږي، لا د نفس او د شیطان په دوکه کې راځي. نفس او شیطان د هغې انسان سره د خپلې دوکې همت او کوشش او محنت کوي، ځکه هغې د الله تعالی دښمني په مخه اخیستې ده. هغې د الله تعالی په دښمني کې در خپل وسه پورې در خپلې انتها پورې خپل محنت او کوشش روان دي. عام انسانان بسی حضرت غیر مزنی رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام یو حدیث را نقل کړي چې پیغمبر علیه السلام وایي انه لیغان علی قلبی، کله کله زما پر زړه باندې د نفس په وسوسه باندې یو تیاری راس، یو قسم وریځ راسي، یو قسم خړوالی راسي، یو قسم د ګناه وسوسه راسي. حتی استغفر الله فی کل یوم 100 مره، پیغمبر علیه السلام وایي زه د ورځې 100 واره استغفار وایم، زه د ورځې خپل رب ته 100 واره توبه کاږم. څوک وایي؟ هغه ذات وایي چې کوم څوک الله تعالی د ګناه څخه معصوم پیدا کړی دی، چې د هغې څخه ګناه کېدل صادرېدل ممکن نه دي، لیکن کچیرې په هیره باندې په خطا باندې او بغیر د قصد د ارادې د هغې څه سوي دستي الله تعالی آسماني اعلان ورته کړی دی لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک وما تأخر. ای پیغمبره که مخکینی څه در څه سوي دي که رستني څه در څه سوي دي زما د طرفه ټوله معاف دي. لیکن هغه ذات هم بیا دا وایي چې زما پر زړه باندې کله سیاهي راسي، کله توروالی راسي،
کله د ګناه وسوسه راسي او کله زما پر زړه باندې تیاری راسي نو زه د ورځې 100 واره استغفار وایم، زه د ورځې الله ته 100 واره توبه کوم. محدثینو د دې حدیث ورسته لیکلي دي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې دا وایي چې زه 100 واره د ورځې توبه کوم، د دې مقصد عدد نه دی چې 100 واره دی، د دې معنا دا ده چې زه په ډیر کثرت سره استغفار وایم او زه په ډیر زیات همت او زه په ډیر زیات عدد او په کثرت سره د خپل رب حضور ته خپل توبه وړاندې کوم. حالانکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا غیش وجم بیانوي، انه لیغان علی قلبی، ځکه زما پر زړه باندې تیاری راځي، زما پر زړه باندې د ګناه وسوسه راځي. نو محدثینو لیکلي دي چې انسان هر څومره لوړې درجې ته په دنیا کې ورسیږي، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام درجه ته په دې کائنات په دې مخلوقاتو کې څوک نشي رسیدلی، ځکه زموږ دا عقیده ده چې بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر د الله تعالی سره ورسته دویمه درجه دستی د پیغمبر علیه السلام ته. لیکن د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره ورسته چې څومره نیکان خلق دي، که هر څومره بزرگ دی، که هر څومره متقی دی، که هر څومره لوی فر دی، که هر څومره لوی عالم دی، دا د ګناه د وسوسې څخه نشي خلاصېدلی. د هغې په زړه کې د ګناه اراده راځي، د هغې په زړه کې د ګناه خیال راځي، د هغې په زړه کې د ګناه وسوسه راځي، د هغې په زړه کې د ګناه خطره خامخا راګرځي. لیکن صرف فرق دومره دی چې یو زما او ستا غوندې غافله انسانان دي چې صرف شیطان وسوسه او نفس ګناه د ګناه اراده را پیدا کړه، بس دستی په ګناه کې واقع. لیکن بعض خلک داسې دي چې هغې ته الله تعالی ریاضت ورکړی دی، هغې ته مجاهدې ورکول شوي دي، هغې محنتونه کړي دي، هغې د خپل دفاعي نظام د ګناه څخه دومره مضبوطه کړی دی که شیطان هر څومره هغې ته د ګناه وسوسه ورواچي، د دفاعي سیستم دومره مضبوطه دی چې د هغې په مقابل کې د ګناه اراده ګرد عمر مغلوبوي او دی د ګناه څخه ځان ګوري او دی د ګناه څخه په هغې ځان خلاصوي او شیطان په هغې باندې دی په ګناه کې نشي واقع کولی. نو د ګناه د وسوسې څخه، د ګناه د ارادې څخه، د ګناه د راتللو څخه او د ګناه د خطرې څخه په دنیا کې هیڅوک مچاو نه دی. تاسو ګورئ حضرت یوسف علیه السلام ته په مصر کې یو زنانه د ګناه دعوت ول ورکوي، الله تعالی د هغې په باره کې څه وایي؟ ولقد همت به وهم بها، ولقد همت به دې زنانې د ګناه قصد او اراده وکړه په دې یوسف علیه السلام، وهم بها یوسف علیه السلام هم په زړه کې د ګناه اراده او وسوسه راله چې زه به د دې زنانې سره ګناه او اراده وسوسه د ګناه کوم. لولا ان رأى برهان ربي، که د الله تعالی د طرفه د الله هغه دفاع نه وای راښکاره سوی، الله هغه برهان نه وای ښکاره کړی، الله تعالی د حفاظت بندوبست نه وای کړی، نو یوسف علیه السلام به هم هلته په ګناه کې واقع سوی وی. نو د دې دا معنا که سړی د ولایت درجې ته ورسیږي، که سړی د نبوت درجې ته ورسیږي، که هر څومره د فرۍ او د بزرګۍ درجې ته ورسیږي، انسان په دنیا کې د ګناه د ارادې او د وسوسې څخه فارغ کېدی نشي او د ګناه وسوسه راځي، د ګناه اراده راځي او نفس شیطان ته الله تعالی دا ذمہواری ورسپارلې ده چې هغې د الله تعالی د دشمنۍ په خاطر د خپله ذمہواري سر ته رسوي. نو د انسان دپاره پکار دا دی چې کله ګناه وسوسه راله او د هغې په خاطر باندې انسان په ګناه کې مبتلاس، نو هغې د ګناه د مسلې خبره په دنیا کې صافول، په دنیا کې ختمول، چې پر کم ځای باندې ګناه وسو پر هغه ځای باندې خامخا د ګناه څخه ځان خلاصول، او د ګناه څخه د ځان خلاصولو شکل دا دی پر هغه ځای باندې توبه کښل، بس خپل رب ته پښیماني ښکاره کول، خپل رب ته در سترګو اوښکې تویول او خپل رب ته د ژړا شکل جوړول او خپل رب ته د عاجزۍ شکل پیښول او په هغې سره خپله ګناه د خپلې عملنامې څخه برته خرابول، در سبا پورې نه ځنډول، در بل سبا پورې نه ځنډول، در میاشتې پورې نه ځنډول، در کالو در زمانې ودي ته وخت نه ورکول. نن په دې باره کې موږ سنجیده نه یو، نن په دې باره کې زموږ فکر ډېر سنجیده فکر نه دی چې نن موږ د ګناه د صفاوالي او د ګناه څخه د ځان خلاصولو طریقه د نن څخه سبا ته ځنډو، د سبا څخه بل سبا ته ځنډو، د سبا څخه بل سبا. په دې باره کې لکه سړی چې په یو سنجیده معامله کې راسي، د ګناه څخه د خلاصولو په باره کې موږ داسې سنجیدګي نه لرو.
چې نن کله اراده د توبې رااله ته د سبا به وکاږم، چې سبا کله اراده د توبې رااله ته د بل سبا به وکاږم، بل روزه به وکاږم، بل کال به وکاږم، بل میاشت به وکاږم. لیکن ګوره دا شیطانی دوکه ده. کچیر حضرت عزرائیل علیہ السلام پر سړی باندې راورسېدی، فلا یستطيعون توصیه ولا الى اهلهم يرجعون. بیا سړی ته د وصیت موقع نه ورکي، بیا که سړی مسافر د کور د راتللو موقع نه ورکي، بیا که سړی په کور کې د ننۍ د باندې د وتلو موقع نه ورکي. په دې باره کې سنجیدګي کول او په دې باره کې فکر سنجیده کول. زه همیشه دا یو خبره کوم چې ګوره که سړی د غصې په ګناه باندې ککړنولو او نه د هغې سره توبه ور سره و چې د ګناه د صفاوالي شکل دی، نه د هغې سره څه توشه ور سره و چې زما مستقبل او زما سفر په آرامه سي، او د غصې په ګناه باندې لړلی او د غصې بې توبې او توشې و دې قبر ته ورغوټس. حضرت ابوبکر وایي من دخل القبر بلا زاد، چې کم سړی بغیر د توبې او د توشې دې قبر ته ورغوټسو فکأنما رکب البحر بلا سفینة، لکه سړی چې په یو بې پایانه سمندر کې بې کشتۍ غوټس، او د سړی سره نه کشتۍ ور سره ده، نه اوبازي ور سره ده، نه د هغې بندوبست ور سره ده، یو سمندر دی بې پایانه دی کې غوټس، او هغه به د اوبو سمندر، لیکن دا قبر دا د الله تعالی د عذابونو سمندر دی. پیغمبر علیه السلام وایي هلته داسې حالات دي ما لا عین رأت، چې سترګو نه یې لیدلي، ولا اذن سمعت، نه به غوږو اورېدلي، ولا خطر على قلب امرئ، نه به د انسان په دل و دماغ کې د هغې فکر راغلی چې الله زه د کومو حالاتو سره مخامخ. ځکه په دې باره کې سنجیدګي کول. که چیرې د انسان سره د نفس و شیطان په دوکه باندې په دنیا کې ګناه سوي، پر هغې ګناه باندې خپل رب ته پښیماني کول. که سړی د ګناه په خاطر د جهنم مستحقي، د دې دنیا کې د خپل رب سره د جهنم سره د ازادۍ پروانه اغوستل او د جهنم سره د ازادۍ پروانې دا په دې مازدیګرو کې ویشل کېږي. چې کله د روژه مات وخت رالی او ما درته ویل د جمعې ورځ راله او د جمعې ورځ د روژې میاشت ده او مازدیګری دی، زما په الله قسم چې بېشماره انسانان چې د انسانانو در شمار نه لاندې کېږي، داسې انسانان نن مازدیګري کې الله تعالی د جهنم څخه د ازادۍ پروانې په لاس ورکوي. ځکه د الله تعالی څخه پروانه غوښتل. لیکن که د ګناه سره سره سړی دی آخرت ته ورشوس، بیا چې هر څومره ژړایي، بیا چې هر څومره عاجزي، بیا چې هر څومره انکارونه یې، بیا چې هر څومره زورونه یې، هلته د الله تعالی په حضور کې هغه ګناه نه ورکېږي، نه ضایع کېږي، نه هېرېږي، نه بې ضایع کېږي او نه ستا د مخه څخه لرې کېږي. فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره. زما په الله قسم چې د مچ د سر غوندې ګناه دې کړي، له الله ته درله خوندې ده، الله ته خپل حضور ته درته پېښېږي. ځکه دا د الله تعالی وعده ده، که یوه زره ګناه درڅه سوي او هم به الله ته پرتی، او که یوه زره د نیکو اعمالو او د خیر کار درڅه سوي هم به هلته ښکاروي. د روایتو سره راځي انسان چې د ګناه سره د قیامت میدان ته راشوس، نو هلته بیا د انسان په دماغ کې خدا رهي چې زما ګناه به وي، او پر انسان باندې ډېره زندګي تېره سوي، د هغې د زندګۍ په خاطر باندې د هغې څه ګناه هېروي. نو قرآن کریم وایي هلته پر انسان باندې څلور ګواهان دستي پیښیږي. والارض یومئذ تحدث اخبارها. د ټولو څه مخکینی شاهد دغه مځکه ده چې د مځکې پر کومه حصه باندې سړي په کم شکل ګناه کړې ده، دې مځکې هغه ګناه خوندي کړې ده، او دا ګناه به د قیامت په میدان کې ښکاره کوي، او د الله تعالی حضور ته به دا پیښي، یا الله زما پر دې حصه باندې دې ظالم دغه زما حصه ګنده کړه، او زما دغه حصه د په ګناه باندې ولړله، او د ګناه شکل یې دغه دی. نن سبا خو معامله ډېره اسانه ده، د سړي دماغ ته دا خبره په ډېره اساني باندې ورځي. نن سبا د ټیپ ریکارډ په خاطر باندې ډېرې خبرې په سوو کلونه محفوظه کېږي، حالانکه هلته څه دي، هلته اوسپنه د اوسپنې محفوظه کوي، او اوسپنه د چا څخه جوړه سوې؟ دغه د دې خاورې د دې مځکې څخه جوړه سوې ده. چې کله یو عارضي اوسپنه دغه د مځکې څخه جوړه سوې ده، یو عارضي مخلوق د الله تعالی چې هغه بنده و انسان دی، هغې په مځکه په دې اوسپنه کې یو خبره دومره زمانه پټولی شي. ستاسو څه خیال دی چې جوړونکی پټونکی رب وي، او مځکه هغې چې د اوسپنې بنیاد دی، نو په دې کې به الله تعالی در کومه وخته پورې خوندي کوي.
نو ځکه د مځکې پر سر چې سړی نیک عمل وکړي که بد عمل وکړي د قیامت په میدان کې مځکه هغه دستي ښکاره کوي. دا د انسان پر بدو اعمالو باندې اولنی شاهدي. ځکه انسان چې کله پر مځکه باندې ګرځي چې څومره مځکه د در پښو لاندې کېږي، په کار دا دی سړی خپله ژبه په ذکر او عبادت کې وساتي، ځکه بیا د قیامت په میدان کې د مځکه پر سړي باندې شاهد وي. زموږ د بزرګانو به دا عادت و چې کله به هغې چابک سفر کوی یا به په موټر کې چابک سفر و، کله کله به د جهاز سفر و، نه بیا به هغې دا ورځ دا سفر یوه ذره نه ضایع کوی، نه به د چا سره خبره کوله، بس ټوله سفر به په ذکر تېروی. ځکه ول دا یو ډېره لو موقع ده، په ډېر لږ وخت کې ډېره غټه حصه د مځکې په قیامت کې زما پر ذکر ګواه کېږي. چې ته کله په 2 غنټې باندې د دې ځای څخه در بله ملکه پورې سفر کوې، که دا 2 غنټې ته په ذکر کې تېرې کړې، نو د قیامت میدان کې د دې ځای څخه ونیسې در هغه ملکه پورې دا ټوله مځکه ستا د ذکر او د عبادت شاهدي پېښوي. نو چې سړی کله د ګناه سره ورسي د قیامت میدان لا، نو اولنی شاهد د هغې پر ګناه باندې مځکه وي، او مځکه د الله تعالی په حضور کې دا ګواهي پېښوي چې دی ظالم زما پر دې حصه دغه ګناه وکړه. او دویم لوی شاهد هغه د انسان خپل اندامونه دي. ژبې چې کومه ګناه کړې ده هغه به په خپله پر تا باندې ګواهي ادا کړي، سترګو چې کومه ګناه کړې ده هغه به پر تا باندې ګناه شاهدي ادا کړي، او لاسو پښو چې کوم جرم کړی دی، غوږو چې کومه ګناه کړې ده هغې به د قیامت په میدان کې د ټول پر تا باندې ګواهي ادا کوي. الله تعالی قرآن کریم کې وایي الیوم نختم علی افواههم، چې کله پر دې جهنمي باندې مځکه شاهدي ادا کړي، نو دی په دنیا کې په چالاکۍ او په تیزي باندې عادت دی، دی به انکارونه کوي چې ما خو نه ده کړې دا ګناه. الله تعالی و ملائکو ته الیوم نختم علی افواههم، تاسو پر دې خوله باندې مهر ولګوئ، وتکلمونا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. بیا به لاسونه هم شاهدي ادا کوي، پښې به هم شاهدي ادا کوي، سترګې به هم ګواهي پېښوي، او غوږونه به هم شاهدي ادا کوي، او د بدن ټوله اندامونه به بیا پر دې ګناه باندې دویم شاهد دي. ځکه له وایم مولانا روم رحمت الله علیه په ډېرو ښایسته الفاظو کې راخستې ده. هغه وایي چشم بگوید کردیم غمزه حرام، سترګې به وایي چې په ما باندې غلط نظرونه کول، گوشو بگوید چی د ام سوء الکلام، غوږونه وایي چې په ما باندې غلطي خبرې اورېدلې، لب بگوید این چنین بوسید ام، شونډان به وایي په ما غلط ځایونه مچول، او دستو بگوید این چنین دزد ام، لاسونه به شاهدي ادا کوي چې په ما باندې دا رقم غلاوې کولې، ظلمونه کول. دی به په هغه ځای کې ودي اندامو ته وایي لما شهدتم علینا، کیف شهدتم علینا، تاسو پر ما باندې څنګه شاهدي ادا کړه. لاس ته وایي پتا کې د وینا طاقت نو، سترګې ته وایي پتا کې خو د وینا طاقت نو، پښې او لاس ته به دی نارېږي چې پتا کې خو د وینا طاقت نو، تا ته نن څنګه وینا په لاس درله، تا پر ما څنګه شاهدي ادا کړه. هغه ورته انتقنا الله الذي انتق كل شيء، نن د دنیا ورځ نه ده، نن د جزا ورځ ده، نن د حساب ورځ ده، نن د الله حضور ته د پیښېدو ورځ ده، نن الله تعالی هر شي ته ګویایي ورکوي، لکه څنګه چې ژبه ګویایي لري، نن سترګې لاسونه پښې د بدن ټول اندامونه ګویایي لري. نو دویم شاهد چې پر ده باندې د قیامت په میدان کې راځي هغه به د بدن خپل اندامونه راځي. او دریم شاهد کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، د هر سړي سره الله تعالی 2 فرشتې مقرر کړي دي، هغې ته کرام الکاتبین وایي. یوه فرشته پر دې راسته وژه ناسته ده، یوه پر دې چپه وژه باندې ناسته ده. د راستې وژې د نیکو اعمالو والا فرشته هغه لیکونکې ده، او د بدو اعمالو والا فرشته هغه د چپې والا وژې والا د هغې لیکونکې ده. هغې هره یوه خپله پړپړه لري، هغې هره یوه خپله صحیفه لري، خپله ورقه لري، او د قیامت تر میدانه پورې پټوي، او د قیامت میدان کې د الله حضور ته یوه یې راسته طرف ته ودرېږي، یوه یې چپه طرف ته ودرېږي، یوه یې د نیکو اعمالو عملنامه ورته وغوړي، یوه یې د چپو اعمالو عملنامه ورته وغوړي. بیا د بنده دپاره هلته د ګناه څخه د انکار کولو یوه ذره گنجایش نه وي. لیکن الله تعالی ډېر کریم ذات دی. یو کتاب کې لیکلی دي چې الله تعالی د فرشتو کې عجبه ترتیب جوړ کړی دی، چې کومه فرشته د راستې وژې والا ده هغې الله تعالی امیره ټاکلې ده، چې کومه فرشته د چپې والا وژې والا ده هغه الله تعالی مأموره ټاکلې ده،
او امیر چې کله یو کار کوي هغه د مامور سره اجازه ته ضرورت نه لري، نو چې کله د نیک عمل وکړي د راستي وجه والای دستي یو په یو ولیکي، یو په او باندې ولیکي، یو په اویا باندې ولیکي، یو په وسو باندې ولیکي، یو په اویا زره ولیکي، په هر شکل چې لیکي د چا سره د اجازه غوښتلو څه ضرورت نه لري. لیکن د چپی وجه والا ملائکه چې د هغه مامور دغه د دې در امر لاندې ده، هغه چې کله ګناه وس نو هغه دستي اجازه غواړي وی لیکم، هغه امیر فرشته ورته نه میلیک کېدای سي پزړ کې پښیمانی راسي، کېدای سي پر دې ګناه پر ته پښیمانس، بیا د ورځې انتظار ورکوي پرېږده چې ورځ شپه تېره سي، بیا هغه وایي چې زه ولیکم، هغه امیر ورته ته 2 ورځې لا اجازه ورکړه ګوندې په دې 2 ورځې کې به پښیماني وکړي، چې آخر کله دی د پښیمانۍ څخه ناامید سي چې دا بنده پښیماني نه لري، نو بره ورته بس ولیکه خو یو په یو ولیکه، بس یو ګناه لیکلې ده هغه یو په یو باندې ولیکه. نو دریم لوی شاهد چې د انسان پر ګناه باندې راځي هغه کرام الکاتبین فرشتي دي. او سلرم و اذا الصحف نشرت، دا هر انسان یو عمل نامه لري، هغه عمل نامه د انسان هغه په لوح محفوظ کې پټیږي، الته لیکل کیږي، د لوح محفوظ د دفتر سم یو پړ راشوس، هغه د الله تعالی و حضور ته وغوړیږي، پای کې د انسان د ژوندۍ نیک اعمال، د انسان د ژوندۍ بد اعمال ټول کې لیکلي. نو که انسان د ګناه سره د دنیا سره رخصت سي، بیا خو د قیامت میدان کې د انسان پر ګناه باندې 4 شاهدانی، اولنې شاهد د مزګي په شکل، دویم شاهد د انسان د خپل اندامو په شکل، او دریم شاهد د کرام الکاتبین په شکل، او څلورم شاهد هغه د خپل عمل نامې په شکل. د دې 4 شاهدانو د پیښېدو سره وروسته بیا انسان د قیامت په میدان کې د انکار هیڅ گنجائش نه لري. بیا الله تعالی د قیامت په میدان کې د دې شاهدانو په خاطر پر د باندې د عمل د باندې د ګناه ثابت شي، او چې کله پر مجرم باندې جرم ثابت شي، ستاسو ساعه کې د غیته جیل خانه بیا ګوري، غیته قید خانه بیا ګوري، التقید خانه بیا د الله تعالی قید خانه د جهنم ده. لیکن پیغمبر علی السلام وی اذا تاب العبد، چې کله بنده دمزه کې پر مخ باندې ګناه وکي او برته توبه وکړي، انس الله الحفظ ذنوبه، الله تعالی د ملائکو سم ګناه یې رکی، ملائکو لیکل د لیکن ځینې هیرس، وانس الله جوارحه ومعالمه من الارض، الله تعالی د مزکی سهم یې رکی، الله تعالی د اندامو سهم یې رکی، حتی اذا يلقى الله، چې کله د دې بنده د الله سره ملاقات راسي په قیامت کې، نو ملاقات په داسې وخت کې راځي وليس عليه شاهد من الذنب، بیا د پر دې ګناه باندې یو ګواله نه، د مځکې سمغه ګناه یې رسوي، د اندامو سم ګناه یې رسوي، د عمل نامې سم وتلی، او د ملائکو د دماغ سمغه ګناه ختم سوي، نه بیا د ګناه صفا او شفاف د الله تعالی او حضور ته پیش شي. نو زه دا وایم چې ګناه خو کیږي د انسان سره، او د ګناه سزا او جرم الله تعالی انسان ته په جهنم کې ورکوي. د ګناه سره د توبې کښلو بهترین ورځ دغه دی، او د جهنم سره د ازادۍ حاصلولو بهترین زمانه دغه ده. نو چې کم چا په نصیب او په قسمت کې شی ورځي الله تعالی لیکلي، چې کم چاته الله تعالی د سعادت او نیکبختۍ اراده کړي، په دې نن ورځو کې هغه ته الله تعالی پر ګناه باندې د توبې کښلو توفیق ورکوي. هغه په نن مازیګرو کې هغه پروانه او عمل نامه د لاسه کوي چې د هغې کې د هغې د جهنم څخه ازادي لیکلی شي. لیکن چې کم چاته الله تعالی بدې ورځې ور نصیب کړي، چې د کم چا نصیب او قسمت د شقاوت او د بدبختي، د هغې په دماغ کې دا خبرې نه راځي، هغې دا خبره سنجیده نه اخلي، هغې دې خبره ته په غور او په فکر باندې نه ورشوه کېږي، او چې کله دې خبره ته سنجیده سړی نه ګوري او په غور او فکر باندې نه وي، پر هغې باندې دا مبارک مازیګرونه داسې تېرېږي لکه د نورو ورځو مازیګرونه، نه د هغې سره پر ګناه باندې د توبې کښلو فکر ورسره کېږي، نه د هغې په قسمت کې هغه فروانه راشوه کېږي چې په کومه فروانه باندې د انسان په نصیب کې د جهنم څخه ازادي لیکلي. نو ځکه زه دا وایم که سړی په دې ورځو کې د جهنم څخه د ازادۍ فروانه غواړي، د هغې دپاره واحده لار دا ده چې په دې ورځو کې د الله تعالی و حضور ته توبه کښل. بس ما درته ویل 13 جمعه کې درته ویل ګناه زما سم کېږي، ستا سم کېږي،
ګناه د نارینه سم کیږي، د زنانې سم کیږي، ګناه د فیر او د فقیر د ټولو سه کیږي، ګناه د شاو د غدا د ټولو سه کیږي، لیکن بهترین ګناهګاران هغه دي چې هغه پر خپل ګناه پښیمانی ښکاره کړي او په دې ورځو کې خپل ګناه د خپل عمل نامې څخه خراب کړي او په دې ورځ کې د خپل رب د طرفه چې د جهنم څخه د آزادۍ کوم پروانه د هغه پروانه لاس ته راورسي. توبه سړی څنګه کار؟ علامه نووي رحمه الله چې د مسلم شریف شارح دی هغه د توبې د لپاره چند شرایط لیکلي دي. اولنۍ شرط هغه دا لیکل دی زه همیشه دا فیشوم چې ان یخلع عن المعصیه چې په کومه ګناه باندې اخته نن د توبې اراده رااله هغه ګناه به ځای پر ځای پرېږدي. بس الله تعالی سپورته کوي الله ډېر راسوس ولا او یا الله ډېر په جهالت کې هم ډېر په ناپوهي کې هم ډېر په غفلت کې هم په څه باندې نسوم په یا الله په ناپوهي او جهالت کې زما نن ستا سره وعده ده چې دا ګناه پر نن ځای زما سپات ده. ان یقلع عن المعصیه ګناه به ځای پر ځای پرېږدي. هر سړی چې په خپل ګریوان کې وګوري، هر سړی د خپل ژوندۍ تصویر په خپل دماغ کې راوګرځي، هر سړی د خپل ژوندۍ د سهار او د ماښام فکر وکړي، سړی ته په خپل اور معلومیږي چې زه په کومه ګناه اخته یم. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا حدیث صدا معلومیږي چې د توبې اولنې شرط دا دی ان یقلع عن المعصیه ګناه به ځای پر ځای پرېږدي. بس داسې بنه کې چې په مسجد کې د نصیحت واورې د ګناه د پرېښولو اراده، لیکن چې دروازې ته وروتلې په غیبت کې ته اخته چې د باندې کور ته رسېدلې په فیسبوک او په تصویرو ته اخته او چې کله بل ځای ته ورسېدې چې کومه ګناه دی په وس کې دی هغې بیا چې ماښام راورسېدې بیا په نور تماشو ته اخته دي ته توبه نه وایي. مولانا روم رحمت الله علیه وایي سبحه در کف تسبیح خو دې اوس په لاس کې دي، توبه بر لب په ژبه استغفر الله استغفر الله، دل فره شوق ګناه چې ته وده د اختر شپه به کله راورسېږي چې هغه نیمه کوشته ژیره ما پرېښې ده هغه ژیره به د اختر په شپه باندې ټوله ختموم چې څومره ما عبادت کړی دی د هغه عبادت خرابي د هغه عبادت لروالی هغې ته د اختر د شپې انتظار چې ته وده د اختر شپه راورسېږي بیا ته کومې نخرې او تماشې کوي. نو مولانا روم رحمت الله علیه وی تو سبحه در کف تسبیح خو دی اوس په لاس کې دی، توبه بر لب ژبه خو په مسجد کې استغفر الله، دل فرا شوق ګناه این معصیت را خندمې آیت بر استغفار ما زما استا پر دی توبه باندې د ګناه خاندي چې دی پاگل ته وګوره. په مسجد کې سکی د باندې سکی په مسجد کې دستی په دماغ کې داراله چې د توبې فکر دی، لیکن د باندې چې روته هغه فحش تصویرونه دي هر څه دي هر څه دي. په مسجد کې د نن دا خبرې کوي چې استغفر الله څومره بې حیایي ده څومره بې پردګي ده څومره فحاشي ده، په مسجد کې دا خبرې کوي، لیکن چې د باندې وروته چې تا کم فیسبوک خلاص کوي په هغې کې چې کومه بې حیایي او فحاشي ده په هغې کې د ټولو څه مخکې ته مبتلا یې. فإن هذا الاستغفار يحتاج الى الاستغفار، دا ستا توبه او بله توبه ته احتیاج لري. نو دا نه معنا چې دا خو د توبې سره مذاق کول دي، دا په توبه باندې پسخن ولي او په دې باندې انسان د توبې شکل نسی جوړولی، نه په دې باندې انسان د ګناه څخه خلاصېدلی شي. نو د توبې دپاره اولنی شرط که انسان په دې معامله کې سنجیده وي، که انسان سره د دې خبرو واقعي فکر ورسره وي، نو د هغې دپاره اولنی شرط دا دی ان یقلع عن المعصیه چې په کومه ګناه باندې اخته یې هغه ګناه که د سترګو ګناه ده، هغه ګناه که د ژبې ګناه ده، هغې که د غوږو ګناه ده، هغې که په تجارت کې خرابي ده، هغې که ستا په دوکانداري کې ظلم او ناجایز دی، د اوس څه بله دا فیصله کوي چې بس زما څه نوره پاته شوه. او دویم شرط دا دی وان یندم علیها، پر دې باندې به ندامت کوي، پښیماني به کوي. ندامت څه ته وایي؟ تألم القلب، د زړه به دې درد کوي او د زړه د درد علامت څه ده؟ د زړه چې درد روان کې د سترګو څخه مخامخ اوښکې راځي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي ابکو و الله ته پر ګناه باندې وژاړئ، و ان لم تبکو فتباکو، که ژړا نه درځي د ژړا شکل خو ورته جوړ که. الله تعالی د ژړا شکل د ژړا په حقیقت در بدلوي. د ژړا پر حقیقت چې الله تعالی تا ته څومره اجر درکوي او څومره د الله رحم راځي، که د ژړا په شکل خپل رب ته سړی کښېني د هغې په شکل باندې هم د الله تعالی هغومره رحم راځي. نو ان یندمها الندامة التألم القلب، ندامت او پښیماني دي ته وایي چې د سړي زړه درد وکړي چې زه چا پیدا کړی، زما رب زما سره څومره احسانات کړي، په دنیا کې څومره انسانان په څومره مشکلاتو کې دي،
په دنیا کې څومره انسانان په څومره تکلیفو کې دي او زما غوندې انسانان دي د هغې شپې او ورځې په څومره مشکلاتو کې تېرېږي، لیکن ما ته الله تعالی روغ بدن را کړی دی، ما ته الله تعالی ښه رزق را کړی دی، ما ته الله تعالی صفا زندگی را کړې ده، لیکن زه د الله تعالی په مقابل کې د شیطان مرسته کوم او د الله تعالی په دشمنی کې زه سهار او ماښام ولاړ یم. نو پر دې خبره د سړي زړه درد وکړي، نو ان یندم علیها، پر ګناه به سړی پښیماني کوي چې تېره څومره سوې وه. صحابه به عجیبه زندګي وه چې کله به نافرماني وسوله نو پیغمبر علیه السلام به ناراضه سو، چې کله به پیغمبر علیه السلام د هغې سره خبرې فرې شوې وضاقت علیهم الارض بما رحبت، بیا به پر هغې باندې مځکه تنګوله، بیا به مځکې ځای نه ورکوئ، ځکه زما څه ګناه سوې ده، زما څه زما رب ناراضه دی، زما څه د الله د زما د رب رسول ناراضه دی، بیا به پر هغې باندې مځکه تنګه وه، بیا به هغې ګرځېد. وضاقت علیهم انفسهم، ډېره زمانه به داسې راله چې بیا به په خپل ځان کې زندګي ورباندې تنګه سوه. مځکې څه وروسته مځکه تنګه وه، د مځکې څه وروسته به بیا ژوند تنګ سو، بیا به یو ځای نه سو اوسېدلی، بیا به نفس تنګي کېدله، ځکه د هغې څه ګناه سوی و، د هغې څه رب ناراضه سوی و. چې در څو پورې به 2 رکعته صلات توبه وکړې او در څو پورې به د اوښکو په شکل باندې خپل رب د ځان راضي کړی نه و، در هغې وخته پورې بیا د هغې آرام نه و، د هغې چین نه و، د هغې سکون نه و، د هغې اطمینان نه و، بیا به هغې پر دې مځکه باندې سرګردانه نفس تنګي پر لګرځېدل. دې ته ویل کېږي ندامت، دې ته ویل کېږي پښیماني او دې ته ویل کېږي د خپل عمله څه بیزاري. نو دویم شرط دا دی چې وان یندم علیها، سړی به پر دې توبه باندې پر دې ګناه باندې چې څومره سوی د پښیماني به کوي. حضرت سفیان ثوری رحمه الله ډېر لوی بزرګ په خپل وخت په خپل کور کې غرمه پروت دی، په خوب کې یو بزرګ ورته راغلی، هغې نوراني رنګ دی، هغې د بزرګۍ آثار ښکاره دي، هغه ورته سفیان ورسه ستا په کلي کې همسایه دی، هغه همسایه وفات سوی دی، د هغې په جنازه کې شرکت وکړه. سفیان ثوری چې د خوب راوغورځېدی چې معلومات یې وکړي، هغه په کلي کې یو بدترین شرابي چې د هغې ټوله زندګي په شرابو کې تېره سوې ده، هغه شرابي وفات سوی دی. یو ځل یې په ذهن کې تردد رالی چې ورځي او که نه ورځي. دویم یې دا وویل چې ما ته خو د الله تعالی د طرفه یو غیبي الهام و د بزرګ په شکل، ضرور په دې کې یو څه شته، ضرور به په دې جنازه کې شرکت کوم. چې کله جنازه کې شرکت وکړي، د جنازې څه وروسته د هغې کور د انسانانو څه پوښتنه کوي چې دې سړي په کوم حالت کې مرګ رالی، دا سړی څنګه وفات سو. هغه ورته چې کله زکندن ورباندې رالی، باره لاس پورته کړو او په سترګو کې اوښکې رالی، ولې یا الله پر هغه چا رحم وکړه چې د چا سره نه دنیا شته نه آخرت، زما څه خو دنیا هم د لاسه ووتله او زما سره د آخرت هم څه تحفه او توشه نشته، یا الله ته پر هغه چا رحم وکړه چې د کوم چا سره نه دنیا شته نه آخرت. ورته د الله تعالی هغه رحم سفیان ثوری وایي د هغې پر هغه پښیماني، د هغې پر هغه ندامت د الله تعالی رحم داسې رالی چې الله تعالی د وخت بزرګانو ته د الهام او اطلاع ورکوله چې ورسې د دې سړي په جنازه کې شرکت وکړي. نو زه دا وایم وان یندم علیها، ګناه خو کېږي، پر ګناه باندې ندامت کول، پر ګناه باندې خپل رب ته پښیماني کول، په پښیماني باندې الله تعالی انسان د کومه ځای څخه کوم ځای ته رسوي. زه ډېر ځله د بني اسرائیلو د یو ګناهګار واقعه بیانوم. بني اسرائیلو کې یو سړی دی، د هغې ټوله زندګي په ګناه کې ده، زنا دی کوي، غلا دی کوي، ډاکي دی کوي، شراب و نشې دی کوي. هغې قوم د قوم انسانانو په دې شکل د کلي ویستی چې دا ظالم د کلي څه وباسئ، ورنه د ده په خاطر به پر دې کلي باندې د الله د قهر ډبرې ووري. دی چې کله د کلي د طرفه ویستل سو، نو څو ورځې په ځنګله کې پر لګرځي، کله یې نه پرېږدي، نه څوک نفقه ورکوي، نه څوک ګوله ورکوي، نه څوک ملاقات. یو څو ورځې بعد چې وږی سو، باره د ځنګله پاڼې خوړلی شروع کړ. چې کله یې څو ورځې پاڼې وخوړلې، د هغې په خاطر باندې ناجوړه سو. چې ناجوړه سو، به طور مجبوري برته د کلي و طرف ته هغه سړی را روان سو. چې کله در ځنګله راوځي، د ډېرې بیمارۍ و ناجوړۍ څه د پښو د چله څه ولوېدی، باره د ځنګله په یو کنج کې پروت دی او د خپل مخ په دې خارو پورې مړ، او دا یقین سو چې زما زندگی نور دلی ختمیږي. درس وایي ویا ربی لو علمت ان فی عذابی یزید فی ملکک،
یا الله که ماته دا معلومه سي چې ماته په عذاب راکولو کې ستا خدایي ډېریږي وان فی مغفرت ینقص فی ملکک که ماته دا معلومه سي چې ماته په سزا راکولو کې ستا په خدای کې کمی راځي ماته په خلاصون راکولو کې ستا په خدای کې کمی راځي ورته ستا په عزت او جلال دې مې قسم که زه بخښنه درڅه وغواړم که مې دا یقین سي چې ماته په عذاب راکولو کې ستا خدایي زیاتېږي زه بیا بخښنه نه غواړم که ماته دا معلومه سي چې ماته په عذاب بخښنه کولو کې ستا په خدای کې کمی راځي بیا زه بخښنه نه غواړم لیکن یا الله ته د ټولو بادشاهانو بادشاه که ما په اور وسوځې هم ستا هغه حکومت دی په هغې کې څه زیاتوب نه راځي که ما ته معافي وکړې ستا په حکومت کې څه کمی نه راځي یا الله زما په لاس کې نه دنیا سته نه آخرت سته بس دغسې په ژړا ژړا کې به دنیا سره رخصت حضرت موسی علیه السلام ته دستي وحی راغلی الله تعالی ورته موسی ورسه په ځنګله کې زما یو دوست پروت دی ورسه د هغې جنازه وکړه او په ټول قوم کې دا اعلان وکړه چې کوم چا د دې بنده په جنازه کې شرکت وکړي هغې ټولو ته زما د طرفه مغفرت زما یو ولی دی په ځنګله کې هغه د پردیسی په حالت کې وفات دی که چا د هغې په جنازه کې شرکت وکړي زما د طرفه ټولو مغفرت دی او ټولو ته بخښنه موسی علیه السلام چې کله اعلان وکړي ډېر خلک رالو ځنګله کې چې وکتل هغه ګناهګاره پروت دی قوم دستی موسی علیه السلام ته موسی ته څه وایې دا خو موږ په دې خاطر د کلي څه ایستلی دی چې زموږ پر کلي د ده په خاطر د ډبرو باران ونسي او ته وایې چې الله ماته وایي چې د دې په جنازه کې چا شرکت وکړي هغه ټولو ته مغفرت حضرت موسی علیه السلام د قوم د خبرې په اورېدلو دستي د الله سره په راز و نیاز کې یا الله قوم څه وایي او تا ماته کوم پیغام راکړی دی الله تعالی ورته موسی قوم هم صحیح وایي زما پیغام هم صحیح دی ورته موسی دا زما یو مخلوق او د دې سره ډېر تجاوزات سوي دا ډېر ګناهګار لیکن موسی لما اصابته سکرات الموت چې کله د مرګ غوټې ور باندې راغلې فرآ یمینه و رآ یساره یو ځل دې طرف ته وکتل دې ځان ته وکتل وړو کښته وکتل راسته او چپت فلم یجد حمیما ولا قریبا نه یو داسې څوک ولو چې د هغې د دوست وی نه قریب وی نه همدرد و نه غمخواره ولو فرآ نفسه حکیره و سعیره دا خپل ځان یې ډېر خوار وبالی دا خپل ځان یې ډېر ستړی وبالی دا خپل ځان یې ډېر بې اثري و بې مدته وبالی ورته موسی هغې زما پر نامه باندې ژړا او پښیماني وکړه چې الله زه پر خپل عمل پښیمانه یم ورته موسی دا کم ظرف وخاتی زما د په عزت و جلال قسمی که دې بنده په دغه ساعت کې زما څخه د ټولو انسانیت مغفرت غوښتی ما به ټولو انسانیت معاف کړ لیکن د صرف د ځان مغفرت وغوښتی نو په دې خاطر ما د ده یوازې مغفرت ورته وکړ نو زه دا وایم چې ندامت او پښیماني د ګناهګاره چې ګناهګاره پر خپله ګناه پښیماني وکړي الله تعالی هغې د کومه ځایه څه کوم ځای ته رسوي نو د توبې دپاره که سړی توبه کاږي د هغې دپاره دویم شرط دا دی وان یندم علیها پر دې ګناه به پښیماني کوي او دریم شرط وان یعزم عزما جازما ان لا یعودو الیها د الله سره به کلکه دا فیصله کوي چې الله تعالی دا ګناه بیا نه کوم یو ځل راسه وسو بیا راسه وسو الله ډېر ځل راسه وسوله ستا سره مې وعده ده ستا سره مې کلکه فیصله ده د دې څه وروسته به بیا دې ګناه ته نه ورنږدې کېږم نو ګناه ځای پر ځای پرېښول پر تیره باندې پښیماني کول او پر روان مستقبل کې د رب سره کلکه فیصله کول چې بیا به دا ګناه نه کوم دې ویل کېږي توبه لیکن که پر روانه زمانه کې سړی د نفس په دوکه کې رالی ډېر خلک دا وایي چې زه ګناه نسم پرېښودلی زه د داسې ماحول سره یم زه د داسې زندګۍ سره زما تعلق دی چې په هغې کې زه د ګناه څخه ځان نسم لرې کولی نو زه دا وایم توبه دې پر ګناه کاږي په ورځ کې دې 10 واره وکاږي ما اصر من استغفر و ان استغفر فی اليوم 70 مره که د ورځې 80 واره دا ګناه ځینې وسي 80 واره دې توبه پر وکاږي په یوه ورځ کې دا ګناه 80 واره ځینې وسو 80 واره دې توبه وکاږي مې الله تعالی قبلوي هغه شاعر څه وایي باز آ هر آنچه هستی باز آ گر گبر و تش پرستی باز آ این درگه ما درگه نومیدی نیست 100 بار گر تو بشکستی باز آ
الله وای زما دربار دا د ناامیدۍ دربار نه دی، که د ورځې 100 واره توبه در څه ماتېږي بیا هم ماله راځه توبه راته کاږه. نو زه دا وایم چې دا د توبې ورځې دي، دا د الله تعالی د بخښنې ورځې دي، او چې کم چاته الله تعالی په دې ورځو کې دغه توبه ور نصیب کړه د هغې به نن مازدیګر د الله د عرش سه نوم په هغه پروانه کې لیکلی راشوه کېږي چې هغه پروانه د هغې خلکو نمونه دي چې کم خلک په نن مازدیګر کې د جهنم څخه ازادېږي. زه تاسو ته پر دې باندې یو څو خبرې کوم. توبه به سړی څنګه کاږي؟ علماو لیکلي دي توبه 2 قسمه ده، یو توبه اجمالي ده، یو توبه تفصیلي ده. توبه تفصیلي تاسو پرېږده. توبه اجمالي دې ته ویل کېږي چې د یو سړي په دماغ کې دا راله چې زه نن د خپل رب سره جوړه کوم او زما کوشش دا دی چې زما نوم په هغه چا کې ولیکل شي چې کوم څوک د جهنم څخه ازادېږي. هغې به د ځانه سره کښېني، په کور کې کښېني، په مسجد کې کښېني، هر ځای چې کښېني چې څومره ګناهونه ځینې سوي دي هغه ګناهونه به ټول په خپل ذهن کې را یادوي. د ځوانۍ سره د خپلې زندګۍ نقشه را روانه کول او بیا د خپلو لمنځو د خپلو عباداتو د ګناهونو تصور و فکر کول او چې څومره ګناهونه په دماغ کې را حاضر سو پر هغې باندې خپل رب ته عاجزي کول، پښیماني کول چې الله په خطا کې دا راسه سوي دي. د دې لپاره علماو بهترینه طریقه دا لیکلې ده چې 2 رکعاته لمونځ کول د صلات توبې په نیت. لمونځ کوم 2 رکعاته صلات توبه مخ مې دی پر طرف د کعبې، د هغې څه وروسته چې لمونځ وکړې د عطایات په شکل د خپل رب ته کښېني، یا الله چې در اوسه پورې زما څه څومره ګناهونه سوي دي، که د الله حقوق راسه ضایع سوي دي، که د بندګانو، که ښکاره ګناه راسه سوي دي، که پټې راسه سوي دي، که صغیره ګناه راسه سوي دي، که کبیره ګناه راسه سوي دي، یا الله زه پر دې ټولو ګناهو باندې پښیماني کوم او یا الله تا ته خپل حاجت او تا ته خپله پښیماني دروړم. یا الله ته ما په خپل دربار کې قبول کې، زما د دې ګناهو څه توبه ده. علماء لیکلي دي دا اجمالي توبه ده او د دې لپاره بهترین شکل دا دی چې سړی کوشش دا کوي چې د توبې اجمالي په وخت کې د سړي د سترګو څه اوښکې راسي. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي ما من عین یخرج منه الدموع وان کان مثل رأس الذباب. ګناهګاره چې کله الله تعالی ته در سترګې اوښکې راوباسي که هغه اوښکه د مچ د سر غوندې وي ثم یصیب حر وجهه د دې مخ سپینوالي ته راورسېده الا حرم الله علیه النار. الله تعالی پر دې مخ پر دې سترګو پر دې اوښکو ټول جهنم حرام. لیکن که چاله ژړا نه ورځي پیغمبر علیه السلام ورته وایي ابکو ان لم تبکو فتباکو، تاسو ژړا کوئ که ژړا نه درځي د ژړا شکل خپل رب ته جوړوه. نو چې کله دې دا عمل در سره کوي نو دې ته ویل کېږي توبه اجمالي. لیکن توبه اجمالي یوازې کافي نه ده، د دې څه وروسته توبه تفصیلي را روانه ده. 2 نمبر به سړی دستي د توبې تفصیلي کوشش کوي. توبه تفصیلي دا معنا چې د پر ذمه کم حقوق پاته دي د هغې حقوقو د ادا کېدلو فکر وکړي. ځکه چې کم حقوق د انسان دپاره د هغې ادا کول ممکن وي او هغې دی په خپل ژوند کې ادا کولی شي، د هغې ادا کول پر د فرض واجب دي. مثلا چې څومره لمنځونه د ده څه قضا سوي دي د هغې راګرځول د ده دپاره ممکن دي، د دې راګرځول پر ده باندې فرض واجب دي. چې څومره روژې د ده څه قضا سوي دي او چې څومره عبادتونه د ده څه سوي دي، چې څومره د مسلمان حق خوړلی دی هغې ته وررسول دا ده ته ممکن دي، نو د هغې رسول پر ده باندې فرض واجب دي. نو دستي به توبه تفصیلي کې د دې شکل به روانوي چې یاره اوس به زه د دې خلکو حقونه څنګه سره ورکوم، و چې د الله تعالی زما پر ذمت څومره لمنځونه او عبادات پاته دي، دا لمنځونه او عبادات به زه سر ته څنګه رسوم چې در څو پورې د دې راګرځول او چې کوم موده ته ممکن دي د هغې فکر ورسره نه وي، د سړي توبه کمال ته نه رسېږي، نه هغه توبه د سړي ځای نیسي، بلکې په توبه کې 2یم شرط دا لازمي دی چې هغه حقوق چې دی ادا کولی شي هغه به خامخا ادا کوي. مثلا په دې حقوقو کې اولنی سړی د لمانځه ترتیب را روان کړي چې زما د ځوانۍ څه ونیسې تر دې اوسه پورې زما 100 کاله عمر دی، په دې هر کال کې پر ما باندې 2100 لمنځونه دي، ځکه د یو کال لمنځونه 2100 راځي، په دې 2100 لمنځو کې به ما 100 دانې کړي، 100 به مې قضا کړي، او زما د بلوغ څه تر اوسه پورې څومره زمانه ده، د نارینه بلوغ دا د احتلام او د څه شروع کېږي او د زنانې بلوغ دا د حیض د ناجوړۍ څه شروع کېږي. لیکن کچیرې د نارینه او د زنانه د دې شانو معلومات نه وي، بس که نارینه دی که زنانه ده د هغې بلوغ د 15 کاله سره روانېږي په شریعت کې. بیا چې په دې 15 کاله څه وروسته زما د لمانځه مکلف یم، زما څه څومره لمنځونه قضا سوي دي،
ډېرې کورنۍ مسلمانې کورنۍ دي، په هغې کې داسې بوډاګانو نوجوانان ځوانۍ ته راغلي دي چې الحمدلله د هغې څه په ټوله زندګي کې یو لمونځ هم نه قضا شوی. حضرت مجدد الفسانی رحمه الله وایي دې امت کې داسې انسانان تیر شوي دي چې 40 کاله ملایکې موقع نه ده پیدا کړې چې د هغې د ګناه د لیکلو دپاره قلم پورته کړي. دا خو څه کوي؟ عجیبه خلک و عجیبه زمانه وه. زما خپل پلار چې کله وفات کېدی نو هغې د وفات څه یو ورځ ما ته مو ویل بچی زما زندگی 80 کاله ته ورسېده، زما په 80 کاله کې زما څه یو لمونځ قضا شوی. هغه هم درې ځایه پورې پر سایکل باندې تلم، لیکن د سایکل ټایر پنچر سو، ما چې هر څه وزغلاوی، تیمم هم نه راته روا کېدی او هلته منزل ته هم نه ورسېدم. نو یو مازدیګر لمونځ ما څه په ټوله زندګي کې قضا شوی دی. او د هغې لمانځه دپاره ما 1000 واره قضا راوړې ده، د یو لمانځه قضا ما 1000 واره پیش کړې ده. نو ما درته ویل دې امت کې بعضې خلک داسې تیر سو چې د هغې څه په ټوله زندګي کې یو لمونځ نه دی قضا شوی. الحمدلله د مسلمان کورنۍ باید چې داسې، لیکن که بیا هم د سړي څه لمونځ قضا شوی نو بیا هغې لمنځو ته څه اندازه و حساب لګول. که چیرې ټیک حساب سړي ته ور معلومي، سړی خپلو لمنځو ته ټیک ټیک حساب ولګي خو ډېره ښه ده. او که چیرې صحیح حساب نه ورته معلوم، بیا د محتاط اندازې مطابق چې شاید زما به په دې کال کې په دې کال کې په دې کال کې دونه لمونځونه زما پر ذمه پاتې، د هغې دپاره دستي او کافي پیدا کول. په هغې کتابچه کې دا لیکل چې د نن څه زما پر ذمه 50,000 دي، 4,000 دي، 3,000 لمونځونه پاته دي. زما پر ذمه باندې 200 لمونځونه دي، 500 لمونځونه دي، دونه لمونځونه زما پر ذمه پاته دي. او دستی د کافی په پای کې دا لیکل چې زه د نن څه د خپلو لمنځو قضا را روانوم او زه به په خپل ژوند کې د دې لمنځو قضا ادا کوم. که چیرې زما باندې مرګ را ورسېدی، زه خپلو وارثانو ته دا وصیت کوم چې زما د دغه لمنځو فدیه به زما د 3 حصې د میراث څخه ورکوي، د دې فدیه به ورکوي. نو بیا به دی وصیتنامه لیکي او دې کې دا فایده ده که چیرې د وصیتنامه لیکلی او د مرګ بعد د هغه لمنځو فدیه د قریبان نه کې ور د هغې مسؤل، د هغې ذمهواره د قریبان دي، د هغې ګناهګاره د قریبان دي، د ده غاړې خلاص دي. که چیرې د ده پر ذمه باندې لمنځونه یي لیکن دی غریب په هغه قصور کې راسي، دی وصیتنامه نه ولیکي او قریبانو ته دا وصیت نه ور پرېږدي چې زما پر ذمه باندې دومره لمنځونه دي، بیا چې د مرګ بعد د قریبانو که وکړه هغه قریبانو هغه تبرع احسان دی ورنه مسؤل دی، د دې سزا به په قیامت کې د ورکول کېږي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې د چا پر ذمه باندې د یو حق پاتې، یا د الله حق یا د بنده حق، او د هغې 2 ورځې بې وسته تېرې سي او د وصیت نه یې لیکلی، دا 2 ورځې بعد دی په ګناه کې روان دی. اوس تاسو پر دې خبره فکر وکړئ، د خپل ځان ته وګورئ چې یاره اول خو موږ د دې ګناهګار یو چې در اوسه به څو کسانو وصیت لیکلی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې د چا پر ذمه باندې یو حق پاتې، یا د بندگانو حق دی یا د الله حق دی، او 2 ورځې دته مهلت دی، 3 ورځ کې وصیت نه ولیکي، بیا د ژوندګي په ګناه کې روانه ده. نو یو خو موږ د هغې ګناه سره مخامخ یو چې تر اوسه پورې موږ د خپلې زندګۍ وصیت هم نه دی لیکلی چې پر ما باندې څه شان پاته دي، پر ما د چا حقونه دي، پر ما د الله څومره حق دی، پر ما د بندگانو څومره حق دی. د هغې څه وروسته به رد لمونځ روانول، د هر لمانځه سره د سهار د لمانځه سره یو لمونځ راګرځول، د ماپښین د لمانځه سره یو بل قضایي راګرځول، د مازدیګره سره قضایي راګرځول، که د چا سره موقع ډېری په یو ورځ کې 10 لمونځونه هم راګرځولی سي، 20 هم راګرځولی سي. ما یې هغه اسانه طریقه در وښوله، د هر لمانځه سره یو لمونځ راګرځول. لیکن دې کې الله تعالی دا اسانی کړې ده، سهار چې کله سپېدې راوچاودل سي بیا د لمر ختو پورې د دې فرضي لمانځو د سنته بغیر نفل سړي ته نه روا، لیکن قضایي لمانځونه چې هر څومره کوي درته روا شي. د مازدیګر د لمانځه څه ونیسئ تر ماښامه پورې بیا سړي ته نفلي لمانځونه نه دي روا، لیکن قضایي لمانځونه چې ته هر څومره کوي هغونه درته روا شي. زه دا وایم چې بیا نفلونه پرېږدئ، د نفل د لمانځه کولو بیا ضرورت نشته، د نفل بجای خپل قضایي لمانځونه راګرځوه او کوشش دا وکړئ چې په خپله زندګي کې د خپلو لمانځو غاړه قضا کړي. زه دا درته وایم ای خلکو دا خبره تاسو واورئ، دا مسخرې نه دي، دا د پیغمبر حدیث دی. مولانا زکریا رحمت الله علیه د احادیثو سره اکشلې ده. که چیرې د یو سړي پر ذمه باندې یو قضایي لمونځ پاته سي او دی د هغې قضا هم نه راوګرځي او د هغې وصیت هم نه وکړي، فدیه هم نه کړي ور، د قیامت په میدان کې 2,88,00,000 کاله سزا الله تعالی په جهنم کې د دې یو لمانځه ورکوي.
چې کله مونږ د قضا کړی دی او د هغې قضا هم نه ده راګرځولې او د هغې څه وصیت هم نه دی کړی او دغسې بغیر د توبې او بغیر د وصیته ولاړی، نو بیا د دې یو لمانځه سزا دې سړي ته په جهنم کې 2 کروړه 88 لکه کاله ورته ګوري. بعضې خلک کله دا پوښتنه کوي چې یاره دا سنت چې سړی کوي د دې پر ځای قضایي لمونځ نه، سنت مؤکد چې موږ کم کوو د هغې کول ضروري دي. د هغې سما سوا چې څومره اوابین لمونځ مه کوه، د هغې سما سوا د شپې د تهجد لمونځ مه کوه، د هغې سما سوا د اشراق لمونځ مه کوه، د هغې سما سوا د څاښت لمونځ مه کوه. د دې یو لمانځه ضرورت نشته. د دې پر ځای که ستا پر ذمه باندې قضایي لمونځونه دي دا نفلي دی، د هغې راګرځول فرض دي، هغې ستا دپاره ضروري دی چې هغې به راګرځئ. دغه رقم سړی د خپلې زندګۍ حساب ولګوي چې په دې میاشته کې، په دې کلو کې، په دې عمر کې پر ما باندې څو واره روژې راغلي دي. د هغې سره سره سړی د خپل زکات حساب ولګوي چې یاره زما چې زه مالک د نصاب ګرځېدلی یم او زه د کم شي مالک ګرځېدلی یم، څو کاله ما زکات نه دی ورکړی. نو د هغې حساب لګول او د هغې د ادا کولو په زندګي کې فکر کول، او که چیرې د سړي سره د هغې د ادا کولو وخت نه وي، موقع نه وي، مرګ ورباندې راورسېږي او دی و ضعف او کمزورۍ ته رسېدلی، بیا په دې وخت کې د هغې وصیت په خپله کتابچه کې لیکل چې زما د مرګه بعد زما پر ذمه دومره د زکات پیسې پاته دي، زما د مرګه بعد پر ما باندې دومره روژې پاته دي، د هغې فدیه ده، زما د مرګه بعد پر ما باندې دومره لمنځونه پاته دي، د هغې فدیه ادا کول او دا وصیت لیکل. زه دا وایم چې د انسانانو دپاره دا ضروري او واجب عمل دی. او دغه رقم چې حج رالی د چا پر ذمه باندې حج، نن خلک حج هغې په یو بانو باندې حج چې پر سړی باندې فرض او واجب سلو، بیا چې سړی په حلو بانو ځنډوي هغه سړی په ګناه کې روان دی. یا په دې نیت چې زه خو کشر یم، یا په دې نیت چې زما مشران وروڼه نه دي تللي، یا په دې نیت پلار چې زما د زامنو ودونه پاته دي. د زامنو مالک ته نه، د زامنو مالک بل څوک دی. د زامنو د ضروریات پر کول ستا پر ذمه نه دي، هغه د بل چا پر ذمه باندې دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې کوم چاته الله تعالی د حج توفیق ورکړي، ولم یمنع مانع ظاهر، یو ظاهر مانع هم نشته، یو چې دی راګرځي بس صرف حیلې دي باني دي دا کوي. نو که چیرې په دغه زمانه کې پر د باندې مرګ رالی، بیا به په یهودو نصاراو کې راپورته کېږي، د پیغمبر په امت کې بیا هغه سړی نشي راپورته کېدلی. نو په دغه شکل باندې توبه تفصیلی ده. نو توبه تفصیلی او توبه اجمالی چې سړی دواړې سره ملګري کړي، د هغې څه وروسته بیا د سړي ذمه فارغ وي او بیا دا توبه د الله تعالی په حضور کې قبوله وي او بیا دا توبه داسې توبه وي چې د هغې کښلو په خاطر الله تعالی د جنت پروانې رااستوي او د جهنم څخه د ازادۍ پروانې انسان ته رااستوي. دغه رقم توبه تفصیلی کې دا هم شرط دی چې د بندګانو حقوق در باندې پاته دي، چاته دی تکلیف رسولی دی، د چا پیسې در باندې پاته دي، چا سره دی ظلم کړی دی، د چا سره دی ناجایز کړي دي، او د هغې سره چې دی څومره ناجایز کړي دي، د هغې ناجایزو په دنیا کې یا د هغې څه حق معافي غوښتل یا د هغې پورې خپل حق ورسول. کوشش دا کوئ چې د بل حق ستا پر ذمه په داسې حال کې آخرت ته مور شو کېږي. که د چا پر ذمه باندې یو ولوېشتم ځکه د بل د غصبي، د کوڅې م ځکه یې لاندې کړې ده، د همسایه م ځکه یې لاندې کړې ده، د لارې م ځکه یې لاندې کړې ده، د بل ځای م ځکه یې لاندې کړې ده، دی حقداره نه دی د لاندې کړې ده، بس د جهنم دپاره یې دغه یې ولوېشتم ځکه کافي ده. نور که د یوه بد عملي نه وکړي الله تعالی یې جهنم ته رسوي. د کم چا سره چې ګورئ چې د کم چا سره د تجاوز کړی هغه مظلوم دی، او مظلوم که کافر د قیامت په میدان کې الله د ابو په اړخ کې ولاړ دی. مظلوم که کافر الله تعالی د قیامت په میدان کې د هغه مرسته کوي، الله ستا په مقابل کې ولاړ دی. لیکن زما ستا څه حالت دی، که شکنځل کوو هم یې مسلمان ته کوو، که زیرېدل کوو هم د مسلمان کوو، او که ظلم کوو هم د مسلمان، که حق خورو هم د مسلمان، او که ناجایز کوو هم د مسلمان. نو زما ستا په مقابل کې خو به د قیامت په میدان کې مسلمان ولاړي، د مسلمان مرسته به الله تعالی څنګه نه کوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مرض الوفات کې مسجد نبوي ته راغلی، پر دې منبر باندې ودرېد، ویل خلکو ما په تاسو کې ډېره زندګي تېره کړه، که زما د طرفه چاته تکلیف رسېدلی، یا د چا سره تجاوز شوی، یا د چا مالی حقي یا د چا ځاني حقي، زما بدن تاسو ته حاضر دی، راسئ زما د بدن څخه خپل حقوق واخلئ، ما قیامت ته په داسې حال کې مه استوئ چې زما پر ذمه باندې د بل چا حقوق فاتي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي دغه خبرې په دنیا کې خلاصې کړئ، که په پیسو خلاصیږي، که په دنانیرو خلاصیږي، که په دراهمو خلاصیږي، په دنیا کې دا معامله صفا کړئ.
هغې ورځ ته ځان مه رسوئ چې کوم ورځ باندې بیا د رحیم نسته د نانیر نسته په هغه ورځ باندې بغیر د پښیمانۍ و د ژړا سړي ته هېڅ نه وي ورپات. زه دا وایم چې د بندګانو د حقوقو د ادا کولو فکر وکړئ چې د کم چا سره د آخرت او د قیامت د ورځې فکر ورسره وي هغه ته دا خبرې اسان نه وي. هغې بیا بل ننوات هم ورتلی شي، هغې ته بل ته پښیماني هم کولی شي، هغې بل ته خپله عاجزي هم پېښولی شي، هغې د خپل حق د بل حق د خپلو پیسو سم ورکولی شي. حکیم الامت حضرت اشرف علي تانوي رحمت الله علیه په آخر عمر کې یو رساله ولیکل العذر والنذر په نامه باندې. هغې ټولو متعلقینو ته ور واستوله او دا یې کې لیکلي وو چې خلکو که د چا پر ما باندې حق راسئ زما خپل حق واخلئ. زما د رخصت شپې دي، ما په داسې حال کې ما استوئ چې زما پر ذمه د بل حقونه پاتې. لیکن زه یوه خبره آخره کوم، هغه دا کوم چې ګوره ظاهرا خو خلک دا وایي چې د بنده حق چې سړی د بنده څه معاف نه کړي د سړي غاړې نه خلاصېږي. لیکن حکیم الامت اشرف علي تانوي رحمت الله علیه د دې دپاره یو ډېر ښه نسخه لیکلې ده. هغه وایي ته صرف کوشش روان کړه، ته د ځانه سره اوس دا فکر پیدا کړه چې زه به د دې خلکو حقونه ورکوم، دا خلکو ته چې ما تکلیف ورسولی دی د هغو څه به معافي غواړم، او په دې فکر کې روان سه او دا کوشش په دماغ کې جاري ساته. که په دغه حال کې مرګ در باندې رالی الله تعالی هغې خلکو د حقوقو څخه خلاصوي. د دې دپاره د بخاري شریف یو واقعه را نقل کړې ده. یو سړی دی د هغې څه ډېره ګناه وسو، هغې 99 انسانان قتل کړو. آخر یو عیسائی راهب لرالی چې زما د توبې شکل به څنګه وي؟ هغې ورته ویل زما د درباره څه لرې څه ستا توبه نسته. هغې وایي چې زما توبه نسته، هغه راهب یې پسې قتل کړي. څه لیکره چې کله د هغې څه وروسته یو عالم لرالی د مسلمانانو، هغې ورته ویل چې ګناه خو دې جرم خو دې ډېر لوی دی، لیکن ستا جرم او ګناه چې هر څومره لوی د الله رحمت تر دې ډېر لوی دی. ول څه وکم؟ ول ورسه پلانکي کلي له ورس. هغه کلی د نصره په نامه باندې و، او دا په کم کلي کې چې ته اوسېږې دا د ګناهګارانو کلی دی، د دې نوم کفره و. ول د دې کفره کلي څه وځه هغه نصره کلي له ورسه. هلته د بزرګانو اوښکې تویې سوي دي، هلته د خلکو ژړاګانې سوي دي، پر هغه مځکه د الله تعالی د رحمت بارانونه راورېږي. الله ته دې الله تعالی په ډېر ښه شکل توبه قبلوي. هغه سړی د کلي سره روان سو، هغه کلي له روان سو چې په لاره کې رالی، په لاره کې د پښو ولوېدی، مرګ ورباندې رالی. روایتو کې راځي فنأ بصدرها، پر دې سینه دا کلي وخواته لږ وروڅ کېدی. آخر چې مرګ رالی برای خالي مخ د هغه کلي و طرف ته وغورځاوه. په دغه حال کې بره مړ وفات سو. یو طرف ته د وفات څه وروسته د رحمت فرشتې هم رالی او د عذاب فرشتې هم رالی. د عذاب فرشتې وایي موږ یې وړو، د رحمت فرشتې وایي موږ یې وړو. فیصله د الله تعالی در درباره پورې ورسېده. الله تعالی ورته قیسو بینهما، د دې کلو اندازه ولګوئ چې هغه کله نږدې دی که دا کله نږدې دي. دی چې کله پیمانه د دې کلو اخیستله، الله تعالی څه کوي؟ الله عجیبه ذات دی. هغه مځکې ته وایي تقربي لږ پر راوڅ کېږي، و دې مځکې ته وایي تباعدي ته لږ ځین وڅ کېږي. چې کله پیمانه وسوله دی هغه کلي ته نږدې دی، د رحمت فرشتو ته یې په لاس ورکوي چې بس وځي وړي. علماء لیکي هذا فضل فی صورت العدل، دا هغه دی چې الله تعالی فضل او احسان ورسره وکړي، لیکن د عدل شکل یې ورته برابر کړي. صرف دا ګناهګارولو او د بل حقوق یې ضایع کړي وو. هغې په دې تلاش کې روان وو چې زه به د بل حقوق ادا کوم. په دې تلاش کې دننه پر د باندې مرګ رالی، الله تعالی معاف کړي. نو زه دا وایم چې که چیرې پر انسانانو باندې د بندګانو حقوقي، د هغې بندګانو د حقوقو د ادا کولو فکر روان کړي، کوشش روان کې، د ځان سره دا غم روان کې، په زړه کې دا درد و فکر روان کا چې زه به د دې بندګانو حق ورکوم. که چیرې په دغه دورانیه کې الله تعالی ستا د مرګ فیصله کړې وه، د الله تعالی د رحمت څه هیڅ بعید او لرې نه ده چې الله تعالی به تا په هغې خلکو کې شماري چې کومو خلکو د خلکو حقوق ادا کړي دي. نو دا هغه توبه تفصیلی ده چې کم چاته الله تعالی دغه توبه ور نصیب کړه، الله تعالی به نن د هغې د جنت پروانه لیکي، الله تعالی به د هغې نن د جهنم ازادي لیکي. چې د مازدیګر په وخت کې کومې پروانې راځي نو الله تعالی به د ده نمونه کې لیکلي. خو زه دا وایم چې خلکو دا مبارکې شپې دي، آخرنۍ ورځې دي، د دې ورځو قدر وکړئ. دې ورځو کې د الله تعالی ته خپل عاجزي پیش کړئ، په دې ورځ کې د خپل رب سره صلح وکړئ، په دې ورځو کې د خپل جهنم د ازادېدو فکر وکړئ. او ما په تېره جمعه کې دا ویل چې د دې ورځو د فکر کولو بهترین ترتیب دا دی چې د الله تعالی دربار ته ننوات کښېنستل، خپل عاجزي او خپل ژړا کول،
او په تیره جمعه کې ما درته ویل د ننواتې بهترین شکل دا دی د الله تعالی په کور کې په اعتکاف کې کښېنستل. لیکن زه تاسو ته وایم چې اوس هم ستاسو څه د اعتکاف موقع نه ده تیره. اعتکاف 3 قسمه دی. یو واجب اعتکاف دی چې پر سړی واجب وي، هغه اعتکاف دی چې سړی پر ځان باندې نظر کړي که زما پلانکی حق کار اوسو زه به دونه شپې اعتکاف ادا کوم، دا اعتکاف پر سړی واجب دی. دویم سنت کفایه دی، لکه عام طور په هر مسجد کې پر ټوله کلي باندې دا واجب سنت ده چې یو معتکف پکښې نه وي، چې یو سړی کښېناوي غاړې د دې ټولې کلي په خلاصې دي، لیکن ثواب یې کړ د معتکف دی. دا ته سنت اعتکاف. او دریم اعتکاف نفل دی. نفل اعتکاف دی ته ویل کېږي چې په هغه دروازه راننوتې چې در څو پورې په مسجد کې ته اعتکاف والای چې د مسجد څه ووتې ستا اعتکاف خود به خود ختم شو. نو زه دا وایم چې د لیلة القدر ثواب د الله تعالی د عبادت ثواب دا صرف د هغه چا نه دی په نصیب چې اعتکاف واجب کوي یا نو سنت اعتکاف کوي. دغه فاتت سبا د تاک شپه ده، بل سبا د تاک شپه ده. زه د نوجوانانو ته وایم چې ماخستن لمونځ یې وکړئ، ماخستن لمونځ په جماعت وکړئ، د هغې څه وروسته بستره راوړه چې زه در سهاره په دې مسجد کې معتکف یم. که چیرې په دغه شپه الله تعالی د لیلة القدر فیصله کړې وه، ته د لیلة القدر پیدا کوونکی، ځکه ته هم په اعتکاف کې ستا د اعتکاف او د بل سړي د اعتکاف یوه ذره فرق نشته. صرف فکر دی ماخستن اسیم ته بېدېږې در سهاره پورې چې په کور کې بېدېږې په دې مسجد کې بېدس، چې د کور د پیشلمي دپاره راکښېنې په مسجد چې په مسجد کې د سهار لمونځ وکړئ، بېشکه برته خپل کور ته ولاړ شي. زه دا وایم چې کم څوک دغه نفلي اعتکاف تیر کړي په دې تاک شپو کې، صرف ماخستن راسي په اعتکاف کې کښېني او د اعتکاف په نیت باندې شپه په مسجد کې تیره کړي، که په دغه تاک شپو کې الله تعالی لیلة القدر راوستلې وه او د ده په نصیب وه، بیا به د ده په نصیب د لیلة القدر ثواب وي. او ځکه دا هم څوک نشي کولی. زه د نوجوانانو ته وایم اسانه شکل دا دی چې د خدای په خاطر صرف د ماخستن لمونځ، صرف د سهار لمونځ په جماعت باندې وکړئ. په دې شپو کې د ماخستن لمونځ په جماعت وکړئ، د سهار لمونځ چې کم چا د ماخستن لمونځ په جماعت باندې وکړئ، حدیث شریف دی الله تعالی دا نیمه شپه په عبادت کې ورولېږله. چې کم چا د سهار لمونځ په جماعت باندې وکړئ، الله تعالی دا دویم نیمه هم په عبادت کې ورولېږله. د دې سړي ټوله شپه په عبادت کې سوله، او که پر دغه شپه باندې لیلة القدر برابر سي نو د ده د لیلة القدر عبادت په نصیب کې دی. او د لیلة القدر عبادت خیر من 1000 شهر، دا در زرو میاشتو هم افضله دی، دا در ډیرو زیاتو بېشمارو کلونو هم افضله دی. نو الله تعالی دې زموږ او ستاسو روژې قبولې کړي، الله دې زموږ او ستاسو عبادتونه، الله تعالی دې دغه ورځې د غسې په غفلت کې نه راباندې تېروي، چې کم د لیلة القدر ټافې دي الله تعالی دې په دې کې د عبادت کولو توفیق راکړي. الله تعالی دې د عرش صدا سے پروانې راواستي چې په هغې کې زموږ د اسادۍ نومونه لیکلي. الله تعالی دې نا امیده کوي نه، الله تعالی دې نا امیده در دې میاشت نه تېروي. الله تعالی دې دا څو خبرې قبولې کړي. واخر دعوانا